حسبنا الله ونعم الوکیل. کس پریشان مصیبت کے مبتلائی دا وظیفہ اوکا اللہ برتن خلاص کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زمارونو او خویندو، کله انسان په دنیا کې وسیږي نه په دنیا کې د باندې ډېر زیات ازمیښتونه امتحانات راځي. کله کله په دې انسان باندې ډېر سخت مشکلات راشي او کله کله د پلویو مصیبتونو کې گرفتار شي. د هغې نه د خلاصون هېڅ یوه ذریعه نه وي چې د هغې نه دی د خپل ځان خلاص کړي. لیکن نن د حسبنا الله ونعم الوکیل یو داسې زبردست آیات او داسې زبردست وظیفه را چې کله تاسو د پریشانۍ په وخت کې دغه وظیفه شروع کې نو انشاء الله چې الله جل شانه به ستاسو تمام پریشانۍ ختمې کړي، تمام مشکلات رکاوټونه وي الله جل جلاله به ستاسو ختم کړي. او حسبنا الله ونعم الوکیل وظیفه دا خو ډېره زیاته معروف ده، یعنې د هر چا په ژبه باندې جاري ده، لیکن د دې جدا جدا طریقې دي. د هر یو مقصد دپاره تاسو جدا جدا کولی شئ. راځي زموږ چې کوم ټاپکس دی هغه دی چې د پریشانۍ د ختمولو دپاره. نو د پریشانۍ بیا ډېر زیات اقسام راځي. یو قسم د پریشانۍ دا راځي یو انسان په سخت غریبۍ کې مبتلا دی او دی وایي چې دې غریبۍ مسکینۍ نه ما ته نجات نصیب شي. نو خصوصا د هغې وروڼو دپاره او د هغې خویندو دپاره دا وظیفه ډېره زیاته کافي اثر لري. یا چاته د رزق پریشانی ده چې یاره روزي یې لنډه تنګه ده، نو هغوی خو هم دا وظیفه کولی شي. او یا یو کس دی د یو نه پس پې باندې بل غم راځي، بل غم لا ختم شوی نه چې بل غم پې راشي، یو مصیبت لا نه ختم شوی بل پې راشي، یعنی یکی بعد دیگری یو نه پس نه بل مصیبت بالکل حاضر ولاړي. لیکن که دا وروڼه او خویندې دا وظیفه شروع کی نو الله جل شانه به دغه مشکلاتونه محفوظ ساتي او کم مشکلات ورته راغلي دي هغه مشکلات به هم ختم شي. نو ډیره زبردسته وظیفه ده. راځي د وظیفې کولو طریقه درته ښیم. نو که تاسو د پریشانۍ د ختمولو دپاره یې کوئ نو د دې دوه طریقې دي. یو طریقه دا ده چې انسان خپله خاص وظیفه جوړه کړي، یعنې بعضې کورونه داسې چې په هغې کې هډوکي وي، نو په هډوکو باندې دوی دا وظیفې کوي، هډوکي اړوي. نو که په هډوکو باندې اړوئ نو تاسو به هره شپه د شپې د ماسخوتن د لمانځه نه پس هره شپه دا وظیفه شروع کوئ، حسبنا الله ونعم الوکیل. کم از کم چې 2000 کرتې لازمن وایي، 2000 کرت، 2000 کرته. دې نه مخکې وروسته به 11 کرته درود شریف. اوس که څوک د ماسخوتن نه پس نشي کولی یا هغه لکه دغه ډېر ذاتي مصروفیات، نو که دغه ټایم کې څوک نشي کولی نو بیا هغه له پکار دي چې په لاس کې تسبیح ونیسي یا بل څه الی او که دغه هم نه نیسي نو د ګوتو په دې بندونو باندې د شمیر کوي او د ورځې دې کم از کم 2000 کرته دا وایي. نو انشاءالله چې په ډېرو لږو ورځو کې به د دوی دا مشکلات ختم شي. نو دا به تر هغه وخته پورې کې چې تر څو پورې د ستاسو مشکلات ختم شوي نه. خو که تاسو دا وظیفه کوله او مشکلات د ستاسو مثلا په یو هفته کې ختم شول نو بیا په کار دا دي چې دا وظیفه ګورې پرې نږدې، ځکه چې ډېره مبارکه وظیفه ده. لکه مثلا یو کس ته غریب دی او الله مالداره کړلو د غیبن ورته اسباب برابر شو، یعنی په یو هفته کې مالداره شو. اوس به ستا ذهن نه مني چې یو هفته کې به څنګه مالداره شي، یعنی دی روان دی یا چېرته کې د سرو زرو خښته او منتله، یعنی څه نه څه اسباب ورته الله تعالی برابروي. ښه نو که یو هفته کې یو میاشت کې وغیره کې تاسو مالدار شوې او غریبي ختمه شوه نو بیا دغه چې دی وظیفه پرېښودل نه دي پکار. که بیا پرېږدي نو څه ګناه پکې نشته، لیکن که دا وظیفه تر د همیشه دپاره بیا هم کې نو د ستا د مالداري دا به تر د همیشه دپاره. او چې کله کم یو انسان همیشه دپاره حسبنا الله ونعم الوکیل وظیفه کوي، دونه مبارکه وظیفه را چې د همیشه دپاره به الله د مصیبتونو، د افتونو، د غمونو او خفګانونو محفوظ ساتي.
او همیشه د پاره به د انسان په خوشحالو کې اوسیږي. نو څونه مبارکه وظیفه ده. او بل دا د قرآن مجید آیات دي، نو چې یو انسان یې بار بار وایي هغه ته پې باندې ډېر لوی اجر میلاویږي. نو چې یو انسان یې 2000 کرته وایي نو کم از کم چې ده ته لږې میلاویږي او یو 6000 نیکۍ ورته په ورځ کې میلا شولې. نو د دنیا ګټه ده، د آخرت ګټه ده. نو یقینا چې په هر حالت کې موږ له پکار دي چې دا ذکر کوو حسبنا الله و نعم الوکیل. الله جل شانه به زموږ د ټولو مشکلات ختموي او د دې وظیفې هر چاته اجازت